دجاو دجی چرته روانې یا لکه سرخوړي لیه ته څه کې زه ناسم ته جیتا چې ناسم ما چې داجی مې ته چرته روان دی یاره بچی زما تقریر مې دی او هغه د خیره سره ډېر خلک به راغلي په کروڑونو د خیره تقریر به پکې کوو ما ځان سره نه وړې داجي یاره بچی ښه خو خلک خو به راته ووایي که نه راځه چرته جذباتو کې رالې که نه ډولکي له به ډنګ ورکومه که نه ومې نه اورېده ډولکي له به ډنګ ورکومه په قلار یې که نه سکون خو نیمه ښه داجي ښه ډولکي له به ډنګ ورکومه هله خیره چې کله مې ډنګ ورکړو ته به پوه شې چې یاره زه په جذباتو کې رالم آفرین همدغه هله زما همدغه شان راځه چې دو داجي راځه چې داجي داجي ورک صبر کړه ډولکي روانه مو یاره زندگی نصیب شه یو نیمه خبره ده کار سلام علیکم ورور السلام علیکم السلام علیکم وکیل صاحب خیر کینه جی راځي کینه جی داجي راځه کینه کمرې ته کینه داجي کینه جی الک شپ کینه ورور کینه د ډیر انتظار نه پس زمونږه میلمه را رسېدلی میسټر سنیټر ګل خان را رسېدلی دی انشاءالله تاسو ته به ډېر ښکلی تقریر کوي او ستاسو په درونو استقبال کې راغواړم میسټر ګل خان تشریف راوړئ دا والی مایک کروڑه او خلک د تناسب په جذبناک تقریر وکړي صحیح ده داجي سلام علیکم ورته وکړه بس سلام علیکم بچو ښه ده چې تاسو راغلي وئ زما خو دومره امید نه و د خیره چې ما ته به دومره ډېر مخلوق ناسي او شکر دی چې اوس را سره تاسو مدد کوئ ډېر زر به درنه انشاءالله تعالی چمړه مه کوه داجي جذبه کې رالې که نه جذبه کې رالم خطا شوم پکې تا ته پته نشته چې پکې خمتا شوم او که داجي وایي تقریر کوه شم مخلوق ناستې مخلوق ته ګوره دلته شکر د لیډران به راغلي چا دله پیسې په زوډونو په سر ووالي د خیره سره او موږ یوه روپۍ رانه کړله چې دا ولې مه کوه داجي جذبه کې رالې که نه یاره جذبه کې راغلی ما درته ویلي چې ډنګ اوس ورکه ډنګ همدغه شان خو درته پته ده که تاسو دا پیر ماله وکړاکو نو انشاءالله ډېر زر به دنه چمړه نه که نه ډېر زر به تاسو زه کامیاب کړم نو جذبه کې زه راغلی سر خوړلي دا خلک په ډنګ حیران خلک دي داجي ما ته ښه پته ده خو دا ټیم نه که نه بچه وایه داجي تقریر کوه تاسو له به زه روډونه پاخه کړم که څنګه بچي صحیح دی صحیح همدغه شان او تاسو له به زه جازونه مو اخلم صحیح خبره کوي لا نه کوم صحیح خبره ولې صحیح خبره وکړم جاز خو یو ځان له د هیربو خبره ده نو زه به ولې څنګه والم ځان له چې صحیح ده ځان له صحیح ده تا مولا دا جازونه بوله ولم خطا شو کنه بچي او خیر سره تاسو په کلی کې چې څومره مشکل راځي نو موږ ورته د خیره تیار نه یو دغه شانتې آفرین تا ته ما ویلي چې ډنګ مه ورکوه که نه داجي جذبه کې رالې سر خوړلي ته به ما وشرم نه شرمېږه په دوو ورځو کې به ته زما حیا عزت وکړه دا خلک په ډنګ حیران خلک دي داجي دا خلک دي ډنګ ورکې دی ګرمېږي نو ډنګ خو ورکې خلکو له که نه نو چې زه نه غواړم نو ته څنګه ډنګ ورکې دا خلک په ډنګ حیران خلک دي داجي ښځه نو ښه دي نو او دوستانو راځئ ماله وټ راکوئ دا پاتې سرمنې به دنه انشاءالله زه په ولاړه وباسم تا ته ما نه ویل چې ډنګ به غلط شو که نه داجي دلته چې ما کله ډنګ ورکړو که نه ته به ګوره ته غلطېږې دا بله خبره داسې ده چې بچې تا خو ورکولم غواړي که نه نقد وله ورکړه داجي نقد ورکړه چې ووټونه رالله ته مولا غر که یا مولا دې غر که تا ته ما د نقد خبره کړې ده تا د لاس تاسو د لاسه خو زه د دوو ټکې شوی په کور کې هم زه پیازو سر ګوډې خورم څونه غټه خرچه ما له وټونه راکوي تاسو به د خیره زه کامیاب کړم زما داجي له وټ ورکوي تاسو له به ټرکونه والي تاسو له به جازونه والي تاسو له به سوزکي والي تاسو له پیرنکوچ والي دا بنګ دې څه د پلار دی ولې جاجي اکسلیټر نه مولا دې غر که سر خوړلي سنیټر وایه ښه جاجي دم جذبه کې رالم یاره او د خیره سره عزتمندو ما له وټونه راکوئ انشاءالله د شته کور نه به م خلاص کړم داجي غلط شوې ما چې دلته ډنګ ورکړو که نه ته غلط شوې نه که نو دا زه غلط شوم او که ته غلطېږې داجي مې نه غلط نه شوې یاله
یاره ستا د لاسه خو به زه کنګل شم ولې به کنګل شي اوبه داجي پکې واړم تقریر کوم مخلوق ناست دی او کنه تقریر کوم عزتمندو تاسو انشاءالله تعالی زمونږ د برکته ډېر مخکې ځئ ځئ او راځئ ځئ او راځئ ځئ نو ته ولې ځئ راځئ داجي تا نه وایي چې ځئ او راځئ نو زه به وایم چې ځئ راځئ نو ته ولې ځئ راځئ سر زه خو خوړې هغوی له دي اشارې ورکوم که چې ځئ او او راځئ مولا دې سپي غر کړه زه درته وایم چې ته مې د ده نه نه وې راوستی خو زما د لاس سره اوس تا څه کار دی چې ځې او نه که نه بچه داسې مه تقریر کوه. کوه داجي تقریر کوه ماښام دی اصل کې یو دعا به وکړو د خیره سره او باقي پاتې تقریر به را روان پشمني له پرېږدي داجي سلمانې به ته بیا وباسو راځه او د چې خیره سره یو انا لله و انا الیه راجعون څوک مړ شو داجي ما خو د خبره ختمه کړه که نه ښه ښه او د خیره سره داجي تقریر دې ختم ډېرې بنډلې ویشتې او هم درته ډېر قار دي په شاټ کې تقریر ختموه شبه او د خیره سره زه به ستاسو نه چې کم دی هغه شته مالونه ختم